معده ډول ډول ناروغۍ لري، لکه معدې ریفلوکس ناروغۍ، د معدې التهابي یا میکروبي ناروغۍ، د معدې او د لومړۍ د کولمو د لومړۍ برخې زخمونه، او همدارنګه د معدې سرطان. زمونږ او ستاسې خلکو ته ځکه معدې تکلیف وایي یا د معدې زخم وایي. د علت یې دا ده چې دا ټولې ناروغۍ چې دی یو ډول تقریبا یو ډول نښې نښانې لري. د معدې د ریفلوکس ناروغۍ چې دي کله چې د معدې تیزاب د مرۍ لومړنۍ برخې ته راشي د مختلفو عاملونو له وجې دا زخمي کوي یا میکروبي کوي، نو بس ناروغ ته چې دی تروي اوبې خولې ته راځي، زړې سوځي، همدارنګه د دې هډوکي تر شای سوزش موجود وي، زړه بدوالی، کانګې او همدارنګه د خېټې د پورتنۍ برخې دردونه ورته پیدا کېږي. علت یو دا دی چې مرۍ خپل یو حرکات لري چې غذایي مواد د خولې د لارې مرۍ ته او د مرۍ نه ځي چې دی معدې ته. کله چې دغه حرکات د مرۍ زیانمن شي دا ستونزه پیدا کېږي. د دې تر څنګ د معدې دغه فشار چې دی ډېر زیات شي، لوړ شي، لومړنۍ برخې ته تیزاب چې دی راځي او بالاخره دا مرۍ چې دی زخمي کوي. او د هغه د سګرټو نه، همدارنګه د نسوارو نه، د الکولو نه او د نورو مخدرو موادو نه ګټه پورته کوي. ترخه تروه شیان، ډېر زیات غوړ خوړل او کافي چې دی هم دغه ناروغي پیدا کوي. تشخیص یې د دغه نښو نښانو په ذریعه او همدارنګه د انډوسکوپي معاینې په واسطه باندې ښه صحیح تشخیص کېږي او بیا یې درملنه په دې شکل باندې کېدای شي. تداوي یعنې موږ تاسې کولی شي د ریفلکس ناروغۍ نه څنګه مخکې ونیسو. لومړی باید د سګرټو، نسوارو، مخدره موادو، شرابو، همدارنګه ترخو تروو شیانو څخه چې دی ځان وساتو. د غوړ نه باید ډېر زیات ځان وساتو. غوړ هم چې دی د دې ناروغۍ د ریفلکس ناروغیو سبب کېږي. کله چې موږ او تاسې وده کېږو نو باید د وده کېدو نه مخکې باید خواږه شربتونه، همدارنګه ګازي اوبه، ګازي شربتونه لکه کولا، فانتا او د دې نه چې دی باید ځان وساتو. دا هم د ریفلکس ناروغۍ سبب کېږي. کله چې غذا خورو باید د خوب نه مخکې ونه خورو، یعنې ډوډۍ باید داسې پلان کړو چې 4 ساعته مخکې د خوب نه وي، یعنې 4 ساعته مخکې د خوب نه باید موږ ډوډۍ وخورو. په تور د پانټوپرازول یا اومیپرازول په نامه ګولۍ هم شته چې سړی په ورځ کې 2 ځلې یا 1 ځل وخوري، یو څو اونیو دپاره دا یوه ښه درمله. کله چې وده کېږئ په چپ طرف وده شئ او سر لږ چې دی جګ. که چېرته د دې ټولو شیانو سره تاسې بیا هم نشئ او تکلیف درلود نو ډاکټر ته ولاړ شئ، مراجعه وکړئ، خپل صحیح دقیق تشخیص او درملنه وکړئ.